سلامونه دوستانو، زما نوم قادرشاه حمدي دی. د اډوبي فوټوشاپ CC 2019 پښتو کورس درېیمې ویډیو ته موږ راغلاست وایم. دوستانو، په تېره ویډیو کې موږ پر کریټ نیو باندې خبرې وکړلې چې دلته موږ کولی شو نوې صفحه جوړه کړو د خپل ډیزاین دپاره، او دغه رنګه موږ پر اوپن باندې خبرې وکړې چې موږ څنګه کولی شو یو عکس راخلاص کړو، فوټوشاپ ته یې راوړو، دننه یې کړو. نو راځم دوستانو، نن د ټول باکس څخه یې شروع کوم، نور هم مخته ځم. کله چې ټول باکس خلاص شو بیا به منیو ووایو انشاءالله. راځم دلته یو څو عکسونه دي، دا زه به اول را انتقال کړم، مستقیما یې راوړم چیرې فوټوشاپ ته یې راوړم دلته. اوس دوستانو راځم دغه لایه به زه سلیکټ کړم، داسې به یې مخته راوړم، دلته به یې کښېږدم. راځم موف ټول ته. موف ټول دوستانو د موف کار کوي، د حرکت کار کوي. فوټوشاپ کې موږ یو عکس ته بل یو عکس یا یو ډیزاین بل ډیزاین ته وړو، یو بل ځای یې ایږدو. دا یوه وظیفه ده. تاسې وګورئ، اوس زه دغه عکس راوړم، دلته یې ایږدم په دې ترتیب سره. کولی شئ د دغه موف ټول د لارې هم د عملیه سرته ورسوئ. بل د موف ټول کار چې دي دوستانو، د عکس کوچني کول یا غټول دي. زه راځم د عکس دلته دا دی پروت دی، په دې ځای کې فقط دلته شو ټرانسفرم کنټرولز همدا ایکن کلیک کوم. تاسې اوس وګورئ د چار کونجه دی دغه اپشن یې پیدا کړئ چې بیا د عکس دا رقم کوچنی کولی شم په دا ترتیب سره. یعنې دا د موف ټول بله وظیفه شوله. بله وظیفه چې د دوستانو د موف ټول چې کار کوي هغه دا دی د سلیکشن کار کوي. تاسې وګورئ، اوس دلته خو دغه اټو سلیکټ ما کلیک کړی دی. که چیرې دا کلیک نه وي نو که زه غواړم چې دا عکس زه سلیکټ کړم، ګورئ دی وایي ته دا نشي سلیکټولی ځکه چې هغه لایر نه دی سلیکټ شوی. تاسې وګورئ، زه اوس په کوم لایر ولاړ یم، پر بیک ګراونډ لایر باندې زه ولاړ یم، نو زه بیا نشم کولی چې دا سلیکټ کړم. دی ماته دا میسج راوړي. نو د هغه دپاره به زه چې زه غواړم دا انتقال کړم، باید زه د خپله دغه عکس لایر انتخاب کړم. تاسې وګورئ، اوس بیا کولی شم. نو د هغه دپاره چې زه هر وخت کولی شم چې د عکس انتقال کړم، دلته لایر هم سلیکټ نه کړم ځکه یو وخت د ډیزاین کې لایرونه بیخي ډېر دي، نو زه نشم کولی چې هر لایر پیدا کړم بیا هغه سلیکټ کړم بیا انتقال کړم. د هغه دپاره موږ دلته لرو ټو سلیکټ. شاید دا ستاسې په فوټوشاپ کې نه وي سلیکټ شوی، دلته خو ما د مخه سلیکټ کړی و، بیا مې ستاسې په خاطر ایسته کوي. راځم دا به تاسې چې کوي اټو سلیکټ دا ایکن به کلیک کوي او دا به سلیکټ کوي. بیا چې کله تاسې هر اپشن، هر ډیزاین البته یا هر عکس فقط کلیک کوي، دی اتومات هغه لایر انتخابوي. تاسې وګورئ، که زه دا کلیک کړم بیا دی بل د بیک ګراونډ لایر انتخابوي. زه به دغه د بیک ګراونډ لاک ور خلاص کړم، دا دی ګورئ، که دا کلیک کوي او که دا کلیک کوي، ټول کولی شئ چې کوي استفاده کوي. بل دوستانو، بل اپشن چې د موف ټول بل کار دا دی دوستانو، دلته راځم دا شو ټرانسفرم کنټرولز همدا ایکن چې کله تاسې کلیک کوئ، یو خو دا دی چې زه د عکس کوچنی کولی یا غټولی شم. بل کار چې دی دوستانو هغه روټیټ دی، یعنې موږ کولی شو چې د عکس څه کړو، داسې کړو، ویڅرخو عکس. په دا ترتیب تاسې کولی شئ عکس یا هم ډیزاین یا هم ټیکسټ هم کار کوي، خط ته تاسې کولی شئ ګورئ په دا ترتیب سره. غواړئ په دغه حالت یې مثلا دا رقم حالت یې پرېږدئ، نو دلته راځئ فقط د ټیک مارک علامه یا هم په کیبورډ کې انټر دواړه کار کوي. زه راځم ټیک مارک کلیک کوم، بس د یو بیا پر هغه حالت پاته شي ما سره. که غواړئ چې مثلا د خبرې شو ټرانسفرم کنټرول، زه راځم همدی کلیک کوم او دلته ورته وایم چې زه دی بیا روټیټ کوم. تاسې اوس وګورئ، په دې ځای کې موږ بل اپشن لرو کینسل ټرانسفرم. نو مثلا د عکس ما داسې سره وڅرخوئ، اوس غواړم چې اوم یا دا مې نه دی خوښ، نو فقط کینسل ټرانسفرم یې کړئ، دی بېرته خپل حالت ته راځي. او په دغه ترتیب دوستانو تاسو چې بل کار کولی شئ د موف ټول د لارې، هغه دلته دغه اپشن دی دوستانو، سویچ بټوین فری ټرانسفرم اینډ ورک مودز. دا دوستانو داسې کار کوي. اوس تاسې عکس غواړئ په دا ترتیب سره ګورئ، دې کې په دا عکس کې یا په دا ډیزاین کې البته ټیکسټ هم دا کار کوي، خط هم کار کوي. په دا رقم یې څه سره چې کوي ډیزاین پکښې راولئ، بس. اوس فقط د ټیک مارک علامه کلیک کوئ، بیا به ستاسې سره دا رقم یو ډیزاین چې شي جوړ شي د عکس څخه. اوس دلته تاسې کولی شئ چې دلته نور ډیزاینونه هم شته، فقط دی چې مو کلیک کوئ، بیا راځئ دلته چیرې دلته تاسې اوس وګورئ، په دې کې نور ډېر ډیزاینونه شته. فلګ، د فلګ په شکل یې غواړئ، د بیرغ په شکل یو په دا ترتیب سره شي. مثلا د خبرې دغه رنګه دا رقم او دغه ARC بلج.
دا ټول تاسو کولی شئ چې دلته چې کې اپلای کړئ. نو دا د موف ټول وظیفې وې دوستانو چې موږ ټول یې نن دا دی ویلې. بله ورځ به د خیر دوستانو پر سلیکشن باندې کار وکړو، همدارنګه مخ ته ځو ټول باکس به خلاص کړو، بیا به راځو د خیره سره منیو ته. ستاسو له توجه نه ډېر مننه. د خدای په امان.